د کهانۍ شروعات د منګکورو نیولو والا یو کس نه کیږي. د دې نوم الیکس وي. دا د یوې بوډۍ کور کې یو منګکوری ونیسي نو بوډۍ ډیره خوشحاله شي او دې له د انعام په تور باندې یو کیک ورکي. خو دې ټیم کې دا بوډۍ د الیکس په ولي باندې یو جولا وویني نو الیکس ته پته ولګي چې دا یو ډیر زهریله جولا دی. دا بوډۍ جولا وجل غواړي خو د دې نه خطا شي او جولا په الیکس باندې چک ولګي نو الیکس په منډه باندې یو هسپتال ته لاړ شي ځکه چې دې ته پته ده چې دا جولا زهریله دی او دا ماته نقصان راکولی شي. دې خوا په دې هسپتال کې مونږ یو ډاکټر وینو. دا په خپل لیب کې څه تجربه کوي خو دې وخت کې یو بیګ په خوځېدو شي. په دې باندې دا ډاکټر ډیر ویریږي او چې څنګه دا بیګ چیک کوي نو لیټونه په بندېدو شي. څنګه چې دا بیګ کولاوي نو د دې سټ ته یو غټ جولا راوخیږي او په دې ډاکټر باندې چک ولګي نو ډاکټر چغې شروع کی او د لیب نه بهر راوځي. ډاکټر د هسپتال مشر ته د جولا په باره کې خبره وکي ورته وایي چې په لیب کې ډیر غټ جولا دی او زی وچی چلم. خو د هسپتال مالک په دې باندې یقین نه کوي ولې چې دا د جولا کم سایز ښیي نو دومره سایز کې جولاګان په دنیا کې نشته. د دیو خواته الیکس هم وي. دا چې د ډاکټر خبرې واوري نو دا دیو ته وایي چې د ډاکټر خبره بالکل صحیح ده ولې چې د بعضې جولاګانو سیز ډیر غټ وي او ورته وایي که ستاسو خوښه وي نو زه به د جولا په نیوله کې ستاسو مدد وکم. نو د هسپتال مالک د دې خبره ومني او دې له اجازت ورکي. نو الیکس د یو سکیورټي ګارډ سره دغه لیب ته ورشي او دلته کې دغه غټ جولا ګوري. دې خوا موږ د آرمي ګاډي وینو. دیو په ښار کې دغه جولا ګوري. میجر د خپل پوج سره د هسپتال ته راشي. دې خوا الیکس په جولا پسې ګرځي نو دا وګوري چې جولا یو مړ جسم خوړلی دی. دلته کې چې دا جولا ګوري نو دا یو ایر وینټیلیشن یعنی د هوا یوه لار وویني. په دې باندې الیکس ته پته ولګي چې جولا به دلته نه په دې لار وتلی وي. الیکس د خپل پروټیکشن سیزونه ولګوي او دې سوري کې دننه شي. دې خوا میجر د هسپتال مالک ته وایي چې دلته کې یو داسې مریض راغلی دی چې هغه مرض په تیزۍ باندې په خورېدو دی. دې خوا د هسپتال په یوه بله کمره کې یو مریض پروت وي او دلته کې د هوا په لاره باندې یو جولا رادننه شي. دا جولا سیده د مریض سر له راشي او دا مریض وخوري. دې خوا الیکس په جولا پسې ګرځي نو دا د جولا یو جال وویني. د جال په لیدو سره الیکس ډیر حیرانه شي ولې چې د دې نه مخکې دې چېرته د جولا داسې قسم جال نه و لیدلی. دا چې څنګه دې جال له لاس وروړي نو د دې لاس په جال کې ونښلي او بیا ډیر په مشکله باندې د دې جال نه ځان خلاص کی. دلته کې الیکس ته پته ولګي چې دا جولا ډیر خطرناک دی او دا پوره انسانان خوري. دې خوا میجر او د هغوی ټیم چې کله هغه مړ انسان وویني کوم چې اوس د جولا مړ کو نو د دیو پروفیسر ته پته ولګي چې دا انسان هم هغه جولا خوړلی دی. دا پروفیسر ورته وایي چې موږ له زر تر زره دا جولا وجل پکار دي ولې چې هر 4 غنټې پس د دې سایز ډبلیږي یعنی جولا ډیر زر په غټېدو دی. دې خوا الیکس د جولا په کتله کې یو تاخانې ته راشي او دلته کې په جولا پسې ګرځي. نو دې وخت کې د دې شاته دغه جولا راشي او څنګه چې په الیکس باندې حمله کوي نو د میجر ملګري کارلی په جولا باندې ډزې وکي او الیکس بچ کی. خو جولا دلته نه په یو سوري کې وتښتي. د دې نه پس چې الیکس او کارلی د میجر خواله راشي نو میجر د الیکس نه د جولا په باره کې تپوس کوي. نو الیکس ورته وایي چې دا جولا په سیس کې ډیر غټ دی او ډیر یو خطرناک او ډیر چالاکه جولا دی. نو دا پروفیسر میجر ته وایي چې جولا خپل دویم سټیج ته ورسېدو او څه ټیم پس به دا دریم سټیج ته هم ورسي. کله چې د الیکس د دې په باره کې تپوس کوي خو میجر ورته څه ونه وایي نو الیکس بهر راوځي. د دې سره سکیورټي ګارډ هم وي. دا د سکیورټي ګارډ ته وایي چې زه به د دې جولا په باره کې معلومات کوم. نو د دې سره سکیورټي ګارډ هم ملګری شي. لږ وخت پس په سوشل میډیا باندې د جولا ویډیو وایرل شي. دا په سیس کې ډیر غټ جولا وي. پروفیسر چې دا ویډیو وګوري نو میجر ته وایي چې جولا خپل دریم سټیج ته ورسېدو. خو دې وخت کې میجر ته یو پون راشي او دې ته د جولا لوکیشن وښیي. نو میجر خپل پوج دغه لوکیشن ته ولیږي. دلته کې چې پوج راشي نو دیو ګوري چې دلته خو د جولاګانو ډیر جالونه دي خو دیو ته جولا ښکاره نشي. دې خوا مونږ یو پارک وینو. دلته کې هغه جولا راشي او یو کس اوچت کې ویخوري. بیا په دې پارک کې په خلکو باندې حمله وکي او یو کس وجني. نو د خلکو نظر چې په جولا باندې ولګي نو دلته نه منډې شروع کی خو جولا یو انسان وجني. دې وخت کې د جولا نظر په یو ماشوم باندې ولګي نو په دې ماشوم پسې را روان شي. خو دې ټیم کې الیکس په ګاډي کې دلته راشي. دا ګاډی د دې جولا مخ کې بوزي چې د جولا سوچ د خلکو نه واوړي او په خپل ګاډي پسې جولا ولګي. جولا په دیو پسې منډې وهي. الیکس خپل ګاډي له ډیر سپیډ ورکلی وي او سکیورټي ګارډ په دې جولا باندې ډزې هم کوي خو په دې جولا باندې د ډزو ساسر نه وي. دې ټیم کې الیکس ته د کارلی پون راشي. دې ته یو لوکیشن وښیي او ورته وایي چې خپل
خپل گاډی د آرمي خواته ورسوه. نو الیکس په څه ناسه طریقه باندې د آرمي خواته ورسي. الیکس او سکیوریټي ګارډ د دې گاډي نه راکوز شي او یو ځای کې پټ شي. نو پوج په دې جولا باندې ډزې شروع کی. په دې ډزو باندې جولا له نوره هم غوسه ورشي. دا دغه گاډی اوچت کی او د دیو طرف ته غوزار کی. بیا دلته نه یو غټ ډانګ ووي او د ځنګل طرف ته لاړ شي. د جولا د وجلې دپاره پوج د ځنګل ته د تلو فیصله وکړي. نو الیکس ورته وایي چې موږ به هم تاسو سره لاړ شو. خو کارلی ورته وایي چې ته زموږ سره ځې نو ذمواري به دې په خپل سري. ولې چې دا جولا ډیر خطرناک دی. دیو چې ځنګل ته ورشي او دا جولا ګوري د پوج په جسمونو باندې کیمرې لګېدلې وي. په دې کې میجر ته هر څه ښکاري. لږ وخت پس چې جولا دلته کې راشي او د کارلی ملګري نمبر په نمبر وجني. دیو په جولا باندې ډزې هم کوي خو دا ډزې په جولا باندې ساسر نه کوي. جولا په کارلی باندې یو جال راغوزار کی. په دې سره د کارلی لاس پساو شي. دا د لاس د کولاوولو ډیر کوشش وکي خو د دې لاس کولاو نشي. نو الیکس راشي او د کارلی مدد وکي او د دې لاس کولاو کی. خو د دیو مخکې جولا راغلی وي. د جولا نظر په دیو باندې ولګي. نو د دیو د بچ کولو دپاره سکیوریټي ګارډ مخکې راشي او په جولا باندې ډزې شروع کی. خو د ډزو په جولا باندې ساسر نه وي او د دې په وجه باندې نور هم دا جولا غوسه شي. نو دیو دلته نه منډه شروع کی خو دا جولا په دیو پسې ولګي او د دیو نه دا جینۍ ونیسي. الیکس چې دا وویني نو ډیر زیات خفه شي او دا جولا کارلی د ځان سره یوسي. نو الیکس په منډه باندې د میجر خواته لاړ شي. ورته وایي چې تا له کارلی بچ کول پکار دي. خو میجر ورته وایي چې تر اوسه پورې به جولا کارلی خوړلې وي. نو پروفیسر ورته وایي چې جولا خپل 5م سټیج ته رسېدلی دی او هغه به لا کارلی خوړلې نه وي. په دې باندې الیکس ته غوسه ورشي. ورته وایي چې دا 5م سټیج څه شی دی او دا جولا ولې دومره غټ دی. نو پروفیسر ورته وایي چې موږ په دې جولا باندې تجربه کوله او د تجربې نه پس دا جولا زموږ نه تښتېدلی دی. د تجربې نه موږ ته پته لګي چې دا جولا په څومره وخت کې غټیږي او د دې د 5م سټیج مطلب دا دی چې دا به اوس بچي پیدا کوي او د خپلو بچو د خوراک دپاره دا انسانان نیسي او د بچو خواته ژوندي وړي. خو اوس موږ له دا جولا وجل پکار دي. د دې نه پس په خبرونو کې خوستلی کیږي چې دا جولا یو ښار ته رسېدلی دی او دلته کې ډیره تبعي شروع کړې ده. ډیر خلک یې مړه کړل. آرمي په دې باندې ډیرې ډزې کوي خو د دې وجل ناممکنه ده. د جولا یو غټ بیلډینګ ته ورسي. نو میجر په دې جولا باندې د هوایي حملې اډر ورکي او په هوایي حمله باندې به د جولا سره سره د بیلډینګ هم ختم شي. نو الیکس ورته وایي چې ته هوایي حمله مه کوه ولې چې په دې کې به د جولا سره سره ډیر خلک هم مړه شي. خو میجر د دې خبره ونه مني او دا بهر وباسي. خو دې وخت کې د میجر ټیم ته پته ولګي چې جولا دغه بیلډینګ کې انډې پیدا کړي دي او د دې نه بچي په راوتو دي. دلته کې چې جولا کم خلک راولي دي دی د خپلو بچو د پاره راولي. په دیو کې د میجر ملګری کارلی هم وي. دا تر اوسه پورې ژوندی ده. نو میجر الیکس ته فون وکي او د جولا لوکیشن ورته وښیي. ورته وایي چې ستا سره 10 منټه دي. په دې کې ته کارلی بچ کا خپل ګاډي له سپیډ ورکي او د جولا طرف ته روان شي. او دې خوا پروفیسر میجر ته وایي چې په لږ وخت کې به د جولا بچي د انډو نه بهر راوځي. تا له هوایي حمله کول پکار دي. خو میجر ورته وایي چې زموږ ملګری کارلی لا ژوندی ده. موږ له لاول دا ژوندي خلک بچ کول پکار دي. د هغې نه پس به موږ هوایي حمله کوو. دې خوا الیکس او سکیوریټي ګارډ دې بیلډینګ ته ورسي. دیو په منډه باندې د بیلډینګ سر ته ورسي. الیکس دلته کې د جولا ډیرې انډې وویني. د دیو نه بچي په راوتو وي او د دیو خواته غټ جولا ډیر انسانان راولي وي. نو الیکس او سکیوریټي ګارډ دا خلک دلته نیله کوي نمبر په نمبر یو ازادوي. الیکس کارلی هم رازاده کی. خو دې وخت کې د جولاګانو بچي راخواري شي. نو الیکس او کارلی په ډزې شروع کی او دیو په څه ناسه طریقه باندې دلته نه بهر وځي. د دې نه پس میجر په دې جولا باندې هوایي حمله وکي. نو جولا د بیلډینګ نه لاندې وغورځيږي او دیو ټول ډیر خوشاله شي. د دیو دا خیال چې جولا مړ شو او د خلکو د بچ کېدو دپاره میجر د الیکس شکریه هم ادا کی. خو دې وخت کې د جولا دوباره راپاسي. نو الیکس خپل سکیوریټي ګارډ ته ووایي چې ما له راکټ راوړه او د دې جولا مخکې ورشي. د سکیوریټي ګارډ په منډه باندې راکټ راوړي او الیکس لیور کی. نو الیکس په دې سره په جولا باندې ډز وکي. په دې باندې جولا پوټي پوټي شي. په دې باندې دا ټول خلک ډیر خوشاله شي او دا غټ جولا مړ شي. خو دې وخت کې میجر ته یو فون راشي. نو میجر ډیر غبراو شي. یعنی دې جولا بشمیره بچي پیدا کړي دي. په دې باندې زمون کہانی ختميږي. کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.